کم انسان چې دا وظیفه کوي الله جل شانه به غریبی او مسکینی ختمه کوي او الله جل شانه به مالدار کوي. که چېرته د انسان په څه مصیبت غم کې اخته وي رب العالمین به د هغې نه هم خلاص کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، کله کله الله جل جلاله په انسان باندې په دنیا کې امتحانات راولي. هغه امتحانات کله د غریبۍ او د مسکینۍ په شکل کې، هغه کله د روزې ولا تنګه کې. الله فرمایي چاله چې غواړم روزي ولا تنګه کم، چاله غواړم ورته پراخه کم. لیکن که چاته الله جل شانه روزي پراخه کړي هغه باندې امتحان دی. چاله روزي تنګه کړي په هغه باندې امتحان دی. چا باندې غریبي راولي په هغه باندې امتحان، په چا مالداري راولي په هغه باندې امتحان. غریب باندې چې غریبي راولي دې دپاره پرې راولي چې آیا دا غریب دی په دې باندې صبر کوي او که نه کوي. که صبر وکړي رب العالمین ورته د هغې بهترینه بدله ورکړي. او مالدار باندې مالدارۍ دپاره د مالدار انسان باندې امتحان د مالدارۍ د وجې نه راولي. که چېرته کې دغې مالدار انسان شکریه ادا کړه الله فرمایي زه به ورته زیات کړم. او که چېرته کې ناشکریه وکړله غرور تکبر وکړو الله ترې نه هغه شته نعمت هم اخلي. نورونو په دې کې به وارخطا کېږي نه، د الله جل شانه نه به استقامت غواړي. البته که انسان په ډېر سخت فقیري او مسکینۍ کې مبتلا شوي او دی وایي چې زما فقیري مسکیني غریبي دې ختمه شي زه د مالداره جوړ شم، د هغې دپاره د یا شکورو وظیفه ډېر زبردست اثر لري، ډېره زیاته اسانه ده. صرف 140 کرته به یې کوې، څنګه به یې کوې طریقې درته اوس ښیم. دې نه علاوه د غریبۍ د لرې کولو نه علاوه تر د یو انسان دی په سخت مصیبت، په سخت غم او په سخت چې کوم دی په خفګان کې مبتلا شوی دی، هغه وایي چې زه د دې غم مصیبت او خفګان نه چې کوم دی ماته دې نه چې کوم دی هغه نجات میلو شي، هغه د هم د دې وظیفې ذکر کوي رب العالمین به د هغې نه خلاص کړي. دې نه علاوه که یو انسان په غم مصیبت او خفګان کې گرفتار نه دی لیکن که هغه د دې وظیفې ذکر کوي پر روان وخت کې به الله د هر قسم مصیبت خفګان نه محفوظ ساتي. نو دا یا شکور وظیفه ډېره زبردسته وظیفه ده. راځي د وظیفې کولو طریقه درته هم ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. تاسو به روزانه د 5 واړه وخته مونځ نه پس چې څنګه مونځ وشي نو که صرف د فرض نه پس یوه یې ټیک ده، او که نه فرض او سنت هر څه نه فارغ شي او بیا کښېنې په خپل ځای او دا وظیفه کوئ نو ټیک ده. د هر فرض منځه نه پس 3 پیړۍ درود شریف او بیا 140 کرته یا شکورو وظیفه ده. یا شکورو یا شکورو یا شکور ټول پې باندې 2 منټه لګي یا به دې باندې 1.5 منټ لګي. د هر منځه نه پس دې له وخت ورکوئ. کم انسان چې کوي الله جل شانه به معاشي تنګي ختمه کړي، الله جل شانه به مالدار کړي. او که چېرته د انسان په مصیبتونو آفاتونو کې مبتلا وي الله جل شانه به ورته د هغې نه نجات هم ورکړي. یو ډېره زبردسته وظیفه ده، هر سړی یې کولی شي او هر چاته د دې مکمل اجازت دی.